محترم رونو خويندو ډاکټر آصف بیا یو پیر تاسو سره او نن خبرې کوو د یو بل سیس باره کې چې په هر یو کور کې دا موجود وي او پښتو کې ورته کاږه وي، انګلیش کې ورته فینل وي. نو کاږه یعنی سونف دا چې کوم دی یو انتهایی خوشبودار شی دی او ډېر ښایسته شی دی. که تاسو خیال کړی وي کله موږ د هوټل نه واپس راوځو چې ته خوراک مراکو کې، نو اکثر د په کاونټر باندې پراتی او خلک لاس کې راوالي خولې کې واچي، نو ټول نه اول د هغې فایده چې کومه ده خو دا ده چې ډېر خوش ذایقه او ډېر ښکلی څیز دی، نو د خولې خوند ورسره ښه شي. ذایقه هم ډېره مزېداره ده، خوشبو یې ډېره مزېداره ده. نو که د خوراک نه بعد تاسو سلاد خوړلی، پیاز یا مختلف څیزونه هم خوړلي وي او د خولې نه هغه کوم بوی راځي، نو ټول اول خو آکه ورکي. یا اکثر خلک داسې وي چې د معدې د وجې نه یا د غاښونو د وجې نه یا د ورو د وجې نه هغې اکثر دا شکایت کوي چېرې زما د خولې نه بوی راځي. نو د چا ته د هیلیټوسس والا پرابلم وي یا د خولې د بوی پرابلم وي، نو دغه خلک که ریګولري دا ځان سره ساتي او دا سونف یعنی دا کاږه دا خولې ته اچي، نو یو خو د خولې ذایقه ښه وي، دویم دا ده که چا سره خبرې اترې کوي یا څوک دا شکایت بیا نه کوي چې یاره د خولې نه سمیل روان دی یا بوی روان دی. نو خپله هم دې کې کانفیډنس لیول د دې سړي زیات شي، د اعتماد زیات شي په خپل شخصیت کې او پر اعتماد طریقې سره چې کوم دی د بل کس سره خبرې کولی شي. بیا د دې د ټولو نه ښه فایده چې کومه ده که تاسو کتلي وي اکثر لا د ماشومان دا چې ټوخیږي یا مری بار بار خرابېږي یا نزله زکام ورته بار بار کېږي، نو زمونږ اکثر له دا نیاګانې به چې کمې وي، نو دوی به څه وکړل چې په اوبو کې په قهوه کې دا کاږه او داسې مختلف څیزونه سونف یا داسې کورني څیزونه دا به په اوبو کې وخوټ کړل، د هغې قهوه به جوړه کړو، آب به ماشومانو ته ورکړه، نو دا ټوخې نزله مری بار بار خرابېدل نو دغه څیزونه هم ورسره کم شي. او یقیني طور په دې کې ساینسي طریقه باندې پروون ده چې یاره دې کې انټي انفلیمیټري پراپرټیز شته، یعنی چېرته چې سوزش وي سوجن وي نو هغه څیز کمی. نو د چا چې مری بار بار خرابېږي، الرجي بار بار کېږي، ټوخي والا پرابلم وي، دغه خلک ورسره مری ښي. بل خصوصا هغه کسان چې معلمین دي، دا زمونږ علما کرام چې کوم دي یا زمونږ محترم استادان چې کوم دي، نو د دې چونکې کلاس کې ورته ماشومان ناستي، طالب علمان ورته ناستي داسې په مدرسو کې یا دغسې د خطبې دوران کې زمونږ چې کوم د علما حضرات دي، نو که تاسو وګورئ دی اکثر لا د دې اواز تر اخره پورې ټولو خلکو ته رسولو دپاره په تیز اواز باندې خطبه یا تلاوت یا خپل لیکچر دغه څیزونه کوي، نو اکثر لا دې ته د مری ډېر زیات پرابلمز کېږي. نو که دی د دې سونف یعنې کږو استعمال کوي، نو دغه طبقې چې کوم دي دی د مری دا کومې مسلې چې دغه نه راځي، اواز یې ښایسته وي، اواز یې دروند وي، تر لرې پورې رسي او بار بار چې کوم دی مری نه خرابېږي. ځکه چې دې خلکو کې اکثر که تاسو خیال کړی وي مری زیاتر خراب شي، نو که دی سونف یعنې کاږه استعمالوي په قهوه کې یا داسې خوراک نه بعد خوړو سره یا خپل مختلف پکوانونه چې کوم دي په هغې کې دا استعمالولی شي، نو هغې د دې مسلو نه خلاص پاتې کیدی شي. مری نه که لاندې لاړ شو راشو جي معدې ته، هاضمې ته، ګېډې ته. اوس د خېټې ډېرې مسلې داسې دي چې اکثر خلک وایي یاره ماته د قبض شکایات دي، اکثر خلک وایي زما خېټه زیاتر خرابه وي، اکثر خلک وایي چې څو خورم په معده مې بوج وي، بیا واپس راځي او هغه ترخې اوبه راځي. نو دا ګیسټرو ایسوفیجل ریفلکس، دا ترخې اوبه راتلل، د سینه سوځېدل یا قبض یا ډایریا، دا خېټه چې خرابه وي، په دې کې په ټولو کې که تاسو دا کاږه استعمال کوئ، سونف استعمال کوئ، په هره طریقه باندې چې کوم داسې خورئ، که څه سره مکس کوئ، که خپل پکوان کې خپل سویټ ډش کې اچوئ، خو په څه طریقه هم چې دا تاسو وخورئ نو دې سره ستاسو هاضمه چې کوم دی ښه شي. یعنې چاته که قبض وي د هغه هم هاضمه ښه شي، د قبض شکایت یې ختم شي، چاته که ډایریا وي د هغه هم خېټه راټوله شي، د هغه دستونه چې کوم دی دغه کم شي. او زیاتر هغه خلک چې د زړه سوځېدل د هاضمې د نه راتلو شکایت ورته وي، نو دا ورسره حل شي او کافي حده پورې د دې خلکو امپرومنټ راشي. بیا دې نه بعد دا که موږ وګورو نو دا زموږ د شوګر او بلډ پریشر لپاره انتهایی ښه څیز دی. یعنې د شوګر مریضان یې استعمالولی شي، د بلډ پریشر مریضان یې استعمالولی شي، په خپلو پکوانونو کې همداسې هم استعمالولی شي. نو دغه کومې فایدې چې د هاضمې او د مری او دغسې راځي د بیماریانو نه بچ کېدو، مدافعتي نظام زیاتولو، دغسې فایدې چې کوم دی دې کې د شوګر او بلډ پریشر لپاره هم دي، یعنې ستاسو شوګر بلډ پریشر دا ورسره کنټرول وي. بیا که موږ راشو د دې نورې فایدې چې څه دي، وزن کمول، یعنې څوک چې وزن کمول غواړي یا د خپل کولیسټرول وغیره دا څیزونه دا کمول غواړي، نو دې دپاره د وینې غوړ کمولو دپاره دا انتهایی بهترین څیز دی که تاسو استعمال کوئ. نو ځکه که تاسو وګورئ اکثر لا دا په کومو هوټلو کې وي جناب، دا په نمک منډی کې به درته میلاویږي، دا به درته چرسي کې میلاویږي، دا به درته هغه ځایونو کې میلاویږي، دا به درته شینواري کې میلاویږي،
هغه ځایونو کې چېرته چې دا غوښې مخې دا څیزونه خلک زیات خوري نو دی دغه څیز ایښلی وي دې دپاره چې یو خو ستاسو هضمه ورسره ښه شي او دویمه خبره دا ده چې دې سره د کولیسټرول وغیره دا هم ډېر کنټرول کیږي نو دا پخواني مشران چې یا د حکمت والا چې د هغې کوم دا ویژن و چې هغې ته به دا څیز معلومه و چې یاره دې سره به د وینې غوړ زیاتېږي یا بیماریانې زیاتېږي نو هغې به د دغسې خوراک نه بعد یقینا د دې څیزونو استعمال کولو نو اوس هم هغه روایات زموږ برقرار دي او په داسې هوټلو ته که تاسو ورشئ نو په کاونټر باندې به پراتي تاسو چې بل ورکوي اکثر ته نه لاس کې راوالي خولې ته واچوئ نو دا کور کې ځان سره ساتئ یوازې هوټلو ته مه پرېږدئ چې که هوټلو کې وي نو بس وي به او کور دپاره نه خپل کور کې خپل فیملی ته د دې څیز عادت واچوئ چې یاره خوراک نه بعد دا څیز خوري یو خو ګوره د سنت طریقه ده نبی علیه السلام به هم د خوراک نه بعد چې کوم دی سړک ډېر خواږه یا داسې خوشځایکه څیز خولې ته واچولو نو دې سره ما تاسو ته وایي چې یو خو هضمه ښه شي او بل چې کوم دی او ورسره د خولې صفایي هم وشي دا داسې څیزونه دي چې خلکو ته ډېر ماینر ښکاري ډېر واړه ښکاري خو د دې فایدې ډېرې زیاتې دي او بله دا ده چې ډېر په اسانه باندې زموږ هر ځای کې میلاویږي پنساري سره میلاویږي په نارمل دوکانونو کې هر ځای کې میلاویږي نو تاسو په اسانه باندې خپل کور ته وړی شي او قیمت هم څه دومره نه دی څه دونه قیمتي څیز هم نه دی په اسانه باندې هر انسان چې کوم دی د دې استعمال کولی شي یعنې دا ګیله هم پکې نشته چې ډېر ګران څیز دی او زما د وس نه بهر دی زموږ د ټولو په وس کې ده نو د دې استعمال زیات وکړو دا کورني څیزونه دا قدرتي څیزونه زیات په خپل استعمال کې راولو چې زموږ صحت دا ورسره ښه وي عزیزانو زه یو عرض کول غواړم چې بعضې ملګري داسې چې دا ویډیو پوره نه ګوري دا ویډیو ته نه بعضې ځای کې سکیپ شي بعضې ځای کې فارورډ کي یا نیمه وګوري او بیا اکثر لا په کمنټ کې سوال وکړي چېرې دا نو زما کوشش دا وي چې تاسو سره د خبرې ټولې په تفصیل کې وکم او کوم چې ضروري څیزونه یا هغه سوالات دي چې تاسو په ذهن کې راځي نو ازادي کې ایکسپلین کم نو ویډیو تاسو پورا او غور سره ګوري تر اخره پورې نو یقیني خبره ده ان شاء الله چې تاسو ته دا ټول دغه چې کوم دا تاسو ذهن کې سوالات راځي هغه به ان شاء الله دې سره حل کیږي که د هغې باوجود هم تاسو ذهن کې سوال راځي نو خپل کمنټ کې ضرور مونږ ته وایي مونږ به ان شاء الله جواب درکوو خپل ډېر خیال ساتئ الله پامان